بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه وړاندې نیکې هیلې او احترامات. هیله او امید دا ده چې روغ صحت به ولرئ. یسته دا چې پیل کوو د 10م ټولګي په فزیک باندې، او په فزیک کې لومړنۍ موضوع د مونږ تاسو ده فزیک څه شی دی. دا معنی چې فزیک مو په یوه پوښتنه باندې پیل شوی ده، خو وړاندې له دې چې دې پوښتنې ته ځواب ووایو، په مقدماتي ډول باندې د فزیک په تعریف باندې بحث کوو چې څنګه له کومو کلمو څخه جوړ شوی دی، څه مفهوم معنا لري، او تعریفونه یې په څه ډول باندې دي. فزیک د فیوزس یوناني کلمې او فیزیکا لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې طبیعت. فزیک د دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده. یوه کلمه فزیک، یوه کلمه فیوزس چې د یوناني کلمه ده، او دویمه فزیکا لاتیني کلمه ده چې د دواړو مفهوم او معنا یو شی ده، او معنا یې طبیعت ده. په اصطلاح کې غواړم چې فزیک په لاندې څو برخو کې تعریف کړو، او تر څو پورې د فزیک مفهوم او د هغه تعریف ښه افاده شي. اول په اصطلاحي ډول باندې فزیک هغه علم ده چې د طبیعت یوه برخه او قوانین تر مطالعې لاندې نیسي. دویم، فزیک هغه علم ده چې د مادي او انرژي څخه بحث کوي. دریم، فزیک هغه علم ده چې اساس او بنسټ یې اندازه کول تشکیلوي. څلورم تعریف، فزیک هغه علم ده چې د مادي د ظاهري خواصو څخه بحث کوي. دې لپاره چې یو جامع تعریف ته ورسیږو، جامع او معنی تعریف ورته ترلاسه کړو. جامع او معنی په دې مفهوم او په دې معنا سره چې جامع په دې معنا سره چې د الفاظو ترکیب به یې کم وي، او معنی په دې معنا باندې چې مفهوم به یې پراخ وي. نو په همدې اساس باندې فزیک پنځم تعریف ورته داسې کولی شو چې فزیک هغه علم ده چې د مادې د ظاهري خواصو څخه او همدارنګه د انرژي حرکتونه او د مایکروسکوپیک جسمونو څخه نیولې بیا تر مایکروسکوپیک جسمونه ټول تشریح کوي. معنا دا ده چې پنځم تعریف مو یو داسې تعریف ورته وکول چې تقریبا ټول تعریفونه په خپل بر کې لري. یو ځل بیا تکراروم، فزیک هغه علم ده چې د مادې د ظاهري خواصو څخه او همدارنګه د حرکتونو څخه، د انرژي څخه او د لوړو جسمونو څخه یا د لویو جسمونو څخه نیولې بیا تر کوچنیو جسمونو پورې ټول په تشریح کوي او د هغوی څخه بحث کوي. دا و د فزیک تعریف. فزیک به مو هیله او امید دا ده چې فزیک به مو تر دې ځایه پورې په پوره ډول باندې پیژندلی. غواړم د فزیک په تاریخ باندې یا د هغې په دورې باندې لږ بحث وکړو. د فزیک دورې. فزیک له هغه وخته څخه چې د فزیک کلمه اخیستل سوې ده او بیا تر ننه پورې درې مهمې دورې یا درې مهمې برخې لري. دا باید اضافه کړو ورته چې د فزیک کلمه د لومړي ځل لپاره د ارسطو په نامه باندې یو یوناني عالم په علومو کې شامله کړله، او د میلاد څخه تقریبا 332 کاله مخکې، یعنی قبل المیلاد 332 قبل المیلاد کال کې د لومړي ځل لپاره د فزیک کلمه ارسطو په علومو کې داخله کړله. نو له هغه وخته څخه ونیسه چې د فزیک کلمه اخیستل سوې ده یا د فزیک نوم اخیستل سوی ده، بیا تر نن ورځې پورې د فزیک ټوله دوره درې مهمې دورې لري. غواړو په لنډ ډول باندې تشریح کړو. اوله دورې ته یې یوناني فزیکي دوره وایي. فزیکي دوره
یوناني فزیکي دوره له هغه وخته څخه شروع چې د فزیک نوم اخیستل سوی ده بیا تر 1600 میلادي کاله پورې دوام درلوده. 1600 میلادي کال. دویمه دوره کلاسیک فزیک دوره. کلاسیک فزیک دوره. نوموړې دوره بیا د 1600 میلادي کال څخه شروع تر 1190 میلادي کاله پورې. د 1600 میلادي کال څخه شروع او تر 1190 میلادي کاله پورې ادامه لري. درېیمه دوره معاصر فزیک دوره. معاصر فزیک دوره. د معاصر فزیک دوره بیا د 1190 میلادي کال څخه شروع او تر ننه پورې ادامه لري. هیله او امید ده چې د فزیک دورې به هم پېژندلې وي. په لنډ ډول باندې ورته بیا کتنه کولی شو. د فزیک ټولې دورې په دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ دوره یې د هغه وخت څخه چې د فزیک کلمه اخیستل سوې ده بیا تر 1600 میلادي پیړۍ پورې، او دویمه دوره ته کلاسیک فزیک دوره ویل کېږي د 1600 میلادي کال څخه شروع بیا تر 1190 میلادي کاله پورې، او دریمه دوره بیا د 1190 میلادي کاله څخه نیولې بیا تر اوسه پورې ادامه لري. بل دریمه موضوع مو د فزیک برخې دي. د فزیک څانګې. د فزیک دا چې د فزیک موضوع یوه ډیره وسیع او پراخه موضوع ده، نو په همدې اساس باندې کولی شو فزیک د اسانۍ په خاطر باندې، د ښه تحلیل په خاطر باندې او د دې په خاطر باندې تر څو پورې ټولو موضوعاتو ته په سم ډول باندې رسیدګي شوې وي په 5 مهمو موضوعاتو باندې ویشل، په 5 مهمو څانګو باندې ویشل شوي. اول میخانیک فزیک. تعریف ورته څنګه کولی شو؟ میخانیک فزیک د فزیک د هغې برخې څخه عبارت دی چې د اجسامو سکون حرکت سره د علت بیانوي. میخانیک فزیک د هغه فزیک څخه عبارت دی چې د اجسامو سکون حرکت سره د علت بیانوي. په دې معنا چې د اجسامو سکون مطالعه کوي، د اجسامو حرکت مطالعه کوي، خو سره د قوې، یعنې قوه به پکې موجوده وي چې څنګه د قوې په موجودۍ کې حرکت ترلاسه کېدلی شي، څنګه د سکون ترلاسه کېدلی شي د قوې په موجودۍ کې. دویم الکترو مقناطیس فزیک. دا د فزیک هغه څانګه ده چې برق او مقناطیس مطالعه کوي. معنا دا ده چې په دغه فزیک کې یا د فزیک په همدغه څانګه کې موږ تاسو کولی شو برق او مقناطیس مطالعه کړو. دریم ترموډینامیک. ترموډینامیک دا د فزیک هغه څانګه ده چې تودوخه، د تودوخې مقدار او د تودوخې درجه مطالعه کوي. څلورم کوانتم میخانیک. کوانتم میخانیک د فزیک هغه برخه ده چې کوچنۍ ذرې مطالعه کوي، د کوچنیو ذرو څخه بحث کوي. پنځم نسبیت یا کوانت فزیک. دا د فزیک هغه برخه ده چې کوچنۍ ذرې او د هغوی لوړ سرعتونه مطالعه کوي، یا کوچنۍ ذرې او د هغوی د لوړو سرعتونو څخه محاسبه کوي. په دغه فزیک کې لکه مثال یې ورته ورکولی سو فوتون. فوتون د نور یوه کوچنۍ ذره ده او د دغې نور کوچنۍ ذره یو لوړ سرعت لري. له دې سرعت څخه چې بحث کوي یا د هغوی په خواصو باندې چې بحث کېږي، هغه نسبیت فزیک مطالعه کوي یا د کوانت فزیک یې مطالعه کوي.
راځو دې ته چې د فزیک دغه 5 څانګې په 2 مهمو برخو باندې ویشل سوي دي چې یو ته یې کلاسیک فزیک ویل کیږي، سابقه فزیک، پخوانی فزیک. کلاسیک فزیک په خپل بر کې 3 څانګې لري: میخانیک فزیک، الکترومغناطیس فزیک او ترمودینامیک فزیک. په دغه فزیک معمار نیوټن بلل کیږي، یعنی نیوټن یو هغه څوک و چې د مهمو قوانینو په ترلاسه کولو سره او د فزیک د مهمو برخو په پیژندلو سره او د ډیر کار په کولو سره یې ویاړ د دې ترلاسه کړ تر څو پورې د کلاسیک فزیک معمار ورته وویل شي. دویمه برخه کوانتم میخانیک او نسبیت فزیک. دې فزیک ته معاصر فزیک ویل کیږي یا د نوې زمانې فزیک ویل کیږي. دغه فزیک معاصر فزیک. د دې فزیک پلار بیا البرت انشتاین بلل کیږي. البرت انشتاین یو هغه څوک و چې د یوې مهمې فارمولې په ترلاسه کولو سره یو د فزیک لپاره نوی پړاو ترلاسه کړ او هغه مهمه فارموله یې ای مساوي ام سی مربع ده. ای مساوي ام سی مربع په دې معنا باندې چې که چېرته یوې کوچنۍ ذرې ته لوړ سرعت ورکړل سي انرژي به ورنه ترلاسه سي او د دغې خبرې په ترلاسه کولو یا د دغې فارمولې په ترلاسه کولو سره د فزیک لپاره یو ویاړ ترلاسه کړ او د فزیک لپاره یوه نوې دروازه پرانیستله. نو په همدې اساس باندې د ده په افتخار باندې دغه 2 فزیکونه څانګې چې کومې دي د معاصر فزیک انشتاین دغې برخې پلار بلل کیږي. غواړم یو بل څه اضافه کړم او هغه دا چې په اوسني وخت کې د فزیک څو نورې څانګې هم ترلاسه سوي دي. یو له هغوی څخه د مادې د تراکم فزیک، د مادې د تراکم فزیک یوه مهمه څانګه ده. یوه بله برخه کوچنۍ ذرې چې لوړه انرژي لري. دا فزیکونه یا دا څانګې هم په اصل کې د معاصر فزیک برخې بلل کیږي. له دې نه بعد اوس کولی شو چې هغه د 10م صنف هغه موضوع چې پیل ورباندې کوو یا هغه موضوع چې بحث باید ورباندې وسي همغې ته راګرځو. فزیک څه شی دی یا فزیک څه شی دی؟ د دې پوښتنې جوابولو لپاره که په مقدماتي ډول باندې یا په لومړني ډول باندې داسې ووایو چې د نړۍ د پیل سره یا د بشریت د پیل سره یو ځای د فزیک قوانین موجود وو. معنا دا ده د دې خبرې تفصیل موږ څنګه وړاندې کولی شو؟ یعنې دا معنا چې آیا د بشریت د پیل سره به یو ځای د قوې څخه استفاده سوې وي او که به نه سوې نه وي؟ یو آیا د بشریت د پیل سره به حرکت ترسره شوی او که به نه وي ترسره شوی؟ نو حرکت ترسره کېدل د قوې څخه استفاده کول دا په خپله باندې فزیکي پېښې دي او دا موږ ته د دې نښان راکوي، دا موږ ته دا راکوي چې فزیک یو مقدماتي مفهوم افاده کوي او ډېر د پخوا څخه یې قوانین موجود ول. انسانانو په چټکۍ سره وکولی شولی د دې سره یې علاقه درلوده تر څو پورې د فزیک قوانین زده کړي او د فزیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي او په چټکۍ سره یې زده کړې کولی شوی او په ورځني ژوند کې د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوله. دلته د دغه دریو خبرو مفهوم دا کېدلی شي چې فزیک یو موږ ته دا راښودلی شي چې فزیک ډېر له پخوا موجود ول او ډېر له پخوا څخه د فزیک د قوانینو څخه استفاده کېدل. انسانانو هغه ورو په ورو باندې زده کول او د پرمختګ لپاره یې په هغه باندې د هغه د پرمختګ لپاره یوه وسیله وګرځول. لکه د مثال په ډول باندې آزاد سقوط. ټول خلک هر څوک په دې باندې پوهېدلی شي چې که چېرته یو جسم په آزاد ډول باندې خوشی کړل سي نو ځمکې ته به ورسېږي. د دې معنا او مفهوم دا ده چې دا په اصل کې یوه فزیکي پېښه ده او له ډېره پخوا څخه موجوده وله او د ځمکې د جاذبې قوه موجوده ده چې تر څو پر ټول جسمونه په خپل طرف باندې د خپل ځان پر لوري باندې راکش کړلی شي. بله خبره پکې دا ده چې فزیک
ټول د موږ او تاسو ژوند فزیکي پیښو احاطه کړی ده. موږ بغیر د فزیکي پیښو څخه اخواته تللی نه شو. فزیکي پیښې به په هر ځای کې له موږ تاسو سره موجودې وي. نو د دې لپاره چې فزیکي پیښې له موږ تاسو سره په هر ځای کې موجودې دي، موږ همیشه له هغوی څخه استفاده کولی شو. موږ همیشه د هغوی د قوانینو څخه استفاده کولی شو. نو ویلی شو چې د فزیک د زده کړې په زده کړې سره به فزیکي قوانین زده کړل شي او د فزیکي قوانینو په زده کړې سره به د دې پیچلې نړۍ، مهمه خبره پکې دا ده، د فزیک د قوانینو په زده کړې سره به د دې پیچلې نړۍ تر شا هغه رازونه چې پټ پاتې دي تر اوسه پورې او تر اوسه پورې نه استفاده نه ده شوې او تر اوسه پورې څوک مفهوم باندې نه پوهېږي، هغه مفهومونه رابرسېره او انسان به له هغې څخه په ژوند کې استفاده وکولی شي. لکه د مثال په ډول باندې یو مثال ورته ورکولی شو. په پخوا وختونو کې به یو چا د ټلیفون څخه استفاده نه سوی کولی، د هغوی له سهولتونو څخه خبر نه ول. په اصل کې د فزیک یعنې دا معنا چې هغه محیط له اوله دې ته جوړ سوی ولو چې باید استفاده ورنه سوې وای، خو یو څوک په دې قوانینو باندې نه پوهېدل، یو څوک په دغه مسایلو باندې نه پوهېدل، اما اوس ورباندې پوه سوي دي. یا لکه مثلا په راتلونکي کې څنګه د څه شي احتمال موجود ده؟ په راتلونکي کې دې احتمال موجود ده چې د برق دوه عمده ستونزې دي. دوه عمده ستونزې، یوه ستونزه پکې دا ده چې برق په اسانۍ سره نشي ذخیره کېدلی، د هغه د ذخیرې سره په اسانۍ څخه له هغې څخه استفاده نشي کېدلی. یو دویمه ستونزه دا ده چې برق په اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېدلی نشي. مګر هم د نن تحلیل دا ده چې که چېرته په همدغه ډول باندې کار وشي، فزیک قوانین مطالعه شي، ممکنه ده چې دا محیط د الله پاک داسې جوړ کړی وي چې په وایرلس ډول باندې د برق انتقال شي. نو نتیجه د دې ټولو خبرو یا د دې ټولې موضوع دا شوله چې فزیک هغه څه ده چې موجوده قوانین چې په محیط کې موجود دي له هغې څخه استفاده وکړو او هغه قوانین ترلاسه کړو او د هغې قوانینو په استفادې سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړو. بلې موضوع څلورمه موضوع د فزیک په علم مقدمات. د فزیک په علم باندې مقدمې په برخه کې ویلی شو چې فزیک هغه علم ده چې د طبیعت د قانونمندۍ څخه بحث کوي. دا یو ډېر پراخ مفهومه تعریف ده، یو ډېر ښه مفهوم لرلی شي. فزیک هغه علم ده چې د طبیعت د قانونمندۍ څخه بحث کوي او د طبیعت دغه ټول قوانین د فزیک چې کوم دي هغه په د ریاضي په واسطه باندې بیانېږي. نو ویلی شو چې ریاضي په اصل کې د فزیک ژبه ده. په لومړنیو وختونو کې فزیک چې ده د طبیعي فلسفې په نامه باندې یادېده. طبیعي فلسفه فزیک بلل کېدله او د فزیک د همدغه قوانینو یې په خپله برخه کې تشریح کول. نو ویلی شو چې د فزیک په علم، د فزیک د علم په برخه کې یا د فزیک د مقدمې په برخه کې ویلی شو چې هغه موضوعات یا هغه مفهومونه تشریح کو کوم چې په راتلونکي کې موجود دي، دا چې د اوس لپاره وخت کم ده. نو په دې هیله باندې چې د نوموړي موضوع ته به په راتلونکي درس کې د یو ځل بیا مرور کوو او نوموړي موضوع به تاسو ته په خپل وخت باندې تشریح